زلیخا په یوسف علیہ السلام عاشق وا او بیا د سترګو نظر هم تللی نو په سترګو ړنده وه خو عاشقه وه نو جولی کې به ورسره جیبونو کې به ورسره پیسې وي چا به ورته هغه د یوسف علیہ السلام راغی یوسف علیہ السلام راغی نو چې څومره پیسې به ورته په جولی کې وي په جیبونو کې وي ټولې به یې ورکړي دا واله چا به ورته نشته یوسف کم دی گپې در سره ولګولو چې هغه د یوسف راغی او تا ولې دومره پیسې ورکړې نو هغې به ورته ویل چې ما دپاره دام ډېره وه چې ده ما ته زما د محبوب نامه واغېسته ده ما ته زما د محبوب نامه واغېسته بد یې نوم اغېستو سره ما هغه له پیسې بس که نو نو به نه به و که نه خو چې ده زما د محبوب نامه واغېسته ما دپاره دام ډېره وه او تاسو ګورئ په بازار کې مجبوره به یو کس تا ته وایي د الله په نوم سره راکړه الله په نوم سره راکړه د الله نوم یې دله واغېستو ورته یې مړه پرېږده معاف کړه یاره معاف کړه تا د الله د نوم قدر وکړه دا یو نسخه ځان سره یاد ساتئ یاده کړئ یو سړی ته ودرېد د الله په نوم سره راکړه 50 روپۍ نشي ورکولی 10 روپۍ ورکړه 15 ورکړه خالي مه لري او دا مه وایه چې دا ما چې کوم دی نو توره وکړه نه دا تصور کوه چې ده ما ته د الله نوم واغېسته د الله نوم یې واغېسته واقع مې تاسو ته مخکې ویلې وه غالبا یو کس په لار روان حضرت خضر علیه السلام ته وایي د الله په نوم سره راکړه هغه ورته وایي ما سره دې وخت هېڅ هم نشته یو اتانیزه یو څلورنیزه هم راسره نشته چې درکړم او ورته وایي ګوره د خدای بنده ما په تا باندې ډېر ښه ګمان وکړو ته راته ډېر ښه سړی ښکارېدې ما تا نه سوال وکړو نو ته یې ما سره څه نشته او ورته وایي د الله بنده نشته را سره که داسې کولی شي زما په مرۍ کې څادر واچوه زما مرۍ کې پړې واچوه ما بوځه او ما د غلام په شکل باندې خرڅ کړه ستا چې څومره پیسې دي په ما باندې نقدې کړه هغه وایي ته ورته تیار وې او خبره مې وکړه خو تیار یم که نه هغه وایي ښه راځه لاس کې یا مرۍ کې وله پړې واچو بوی تلو د هغه 400 روپۍ په کار وي میله کې ودرولو پخوا به غلامان وینځې خرڅېدې میله کې ودرولو وی د زما دا غلام دی خرڅو مې 400 روپۍ قیمت یې دی یو کس واغېسته 400 روپۍ در ورکړې دی خو لاړه هغه ځان سره بوتلو حضرت خضر علیه السلام چې بوتلو هغه ورته وایي داسې کار دی چې به ته ډېر ښه سړی راته ښکارې رنګ نه دې داسې چمک راوځي او بس ته دې کښېنه خوره وڅښه حساب کتاب مه منه ما ته ګورې خوره وڅښه حساب کتاب مه منه زه په تا باندې کار نه کوم دا ما ته اغېستې ته زما غلام یې وی نه په ما باندې کار وکړه تا ما باندې پیسې ورکړي ما نه کار واله او ورته یې نه کوم در باندې کار وایي نه نه خیر وی ښځه داسې کار دی زه ځمه بازار ته ځمه او دلته کې دا خښته پرته ده یا دا ګډې پرتې دي دا په مزه مته یو کاڼې یو خښته راخلی او دیزې ته یې راوړه وی ټیک دی جي ته بېغمه شه ځه اوس کار دومره و ما ته ګورې کار دومره و چې د 100 کسانو کار و سړی بازار نه چې واپس راغی چې ګوري کاڼې ټول د هغه ځای نه راغلي دي دیدې کې پراته دي دی حیران شي چې خدای دا خو د 100 کسانو کار و د په یوازې باندې د هغه ځای نه دا ګټې دی خو را رسولي دي ورته وی یاره جي جولی د خوړم زه په تا کار نه کوم بس کې دپاره وی نه مانه کار واله د الله نیکانو سره بیا د خضر علیه السلام په نبوت کې اختلاف دی الله والا علم تکوینی ورکړی دی یو علم تشریعي دی او یو علم تکوینی دی د موسی علیه السلام هم استادو نو هغه ورته ما باندې کار وکړه ده به ورته بس ټیک ده مه کوه کار چې ډېر زیات مجبوره کې وی ښځه داسې زه له 100 زره لپاره چېرته ځمه او چې راشم نو دلته کې دا ځای دی په دې باندې به دلته کې
کور جوړوم دلته به کمرې یو دلته به برنډې یو دلته به دی دلته به دی نقشې ولا واچوله وی به ته به آرام کښېنه زه چې راشم بیا به ګورم چې سړی د کار نه د میاشت نیمه واپس راغی چې وی کته هغه کور هغه ډیزاین چې کومه نقشه باندې هغه غوښتل په همغه ډیزاین باندې کور تیار و چې کور تیار و نو هغه چې وکته وی دا خو صبر شان خبره ده صبر شان کار دی وی کور مالک ورته وایي نیک ورته وایي مالک ورته وایي وی د خدای په خاطر سوال د نه کوم ځان نه ته وښیه چې څوک سوال د نه کوم د الله په نوم د نه سوال کومه ما ته ځان وښیه چې ته څوک یې هغه ورته مې ډېره عجیبه خبره دې وکړه د الله په نوم باندې سوال کولو خو دې ځای ته راورسولم که نه او زه خضر دی خضر علیه السلام یم راته وایي چې د الله په نوم راته ځان وښیه نو د الله د نوم د برکته خو دې ته راورسېدم وی څه چلو وی یو کس په لار روان و ما ته وی د الله په نوم سره کوم ما ورته نشته وی هغه راته وی چې دومره ښه سړی راته ښکارېدی او ما ته وی چې نشته وی ما ورته چې بس ما خرڅ کا نو هغه راوستم خرڅ کړم په تا باندې نو هغه والا په خپو کې پرېوته وی زه خو غرق شم او تباه شم ځکه چې ما د الله په پیغمبر باندې کار وکړ ما د غلامۍ په شکل باندې وی اوس زه ستاسو څه خدمت وکړم تاسو له څه احسان در سره وکړم هغه وی د ټول نه غټ احسان دا چې بس ما د غلامۍ نه آزاد کړه چې زه ځم په خپله لار وی نه چې غلامۍ نه خو مې آزاد کړي بلا مال دولت مې له ورکړې زه دا واله ما ته معافي کوه خبره مې د الله د نوم کوله